انلاک آیفون. که چیرې تاسو هم غواړئ چې د خپل وایس په واسطه باندې خپل د ټلیفون لاک سکرین لرې کړئ یا د ټلیفون قلف مو خلاص کړئ، نو دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې وګورئ. د دې کار د کولو لپاره به تاسو لومړی راسئ سیټینګ ته او په اکسیسیبیلیټي کې به په دې وایس کنټرول باندې کلیک وکړئ. وایس کنټرول به فعاله کړئ او دلته به راسئ کسټوم ته او کریټ نیو کمانډ. دلته هغه خبر ورته ولیکئ چې تاسو یې غواړئ ټلیفون مو انلاک سي، مثلا انلاک آیفون ورته لیکئ او دلته به نیو ګسټر ولیکئ او دلته به هغه ځایونه مشخص کړئ کوم ځای باندې چې ستاسو هغه شمیرې وي چې کوډ مو پرې خلاصیږي. او له هغه څخه وروسته چې تاسې ټلیفون ته مو ووایئ چې انلاک آیفون، نو په دې شکل باندې به ستاسو ټلیفون انلاک کیږي. نو ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.